چې دا یو دشمن د انسان د پاره هغه نفس دی. دویم نمبر عزتمندو هغه شیطان دی. شیطان د انسان کامیابی نه غواړي. شیطان همیشه لپاره دا کوشش کوي. د شیطان همیشه لپاره چې دی نو دا سوچ دی او دا فکر دی چې زما دا مقابل چې دی د چا د وجې نه چې زه د جنت نه شړلی شوی ما چې دا چاته کامیابي حاصل نه کړي، دا همیشه لپاره زما غلام پاتې شي. او دا خبره په حدیث سره ثابت ده. شیطان د انسان کامیابی نه غواړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان د انسان په دې رګونو کې داسې چلیږي لکه څنګه چې د انسان په دې رګونو کې وینه چلیږي. په هر یو رګ کې شیطان چې دی نو هغه سرایت کوي. بل حدیث مبارک کې راځي د دې انسان دپاره الله جل جلاله یو فرشته مقرر کړی ده او بل طرف ته چې دی نو د دې په مقابل کې شیطان دی. دا فرشته همیشه دپاره د انسان ته د خیر د خبرو القا پر زړه کې کوي. څونه د خیر خبرې وي په کومه خبرو کې د انسان دنیاوي او د آخرت کامیابی را دغه خبرو حکم ورته فرشته کوي، پر زړه کې ورته دا اچوي. او بل طرف ته چې دی نو شیطان دی هغه همیشه دپاره دوکې ته ګمراهۍ طرف ته او څونه چې د خسران او د تاوان کارونه هغې طرف ته. نو دویم نمبر دشمن د انسان هغه چې دی نو شیطان دی. دریم نمبر موږ او تاسو چې نن سبا د هغې نه موږ او تاسو معذور یو هغه زموږ او ستاسو چې دی نو معاشره ده. معاشره څونه خبرې چې نن په دنیا کې کېږي او چا نه تپوس وکړي یاره وایي څوک خلک به راته بیا تان راکوي، بیا به مونږ چې دی نو پرې خبره ملامته کوي. د واده په مسایلو کې الله جل جلاله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقې مونږ او تاسو ته ښودلي دي. په سادګۍ کې د انسان دپاره څومره فایدې دي، لیکن نن مونږ او تاسو په هغې کې د معاشرې نه معذور یو. وایي که زه په واده کې دا ونه کړم نو ما ته به خلک بیا تان راکړي چې وګوره د زوی او د لور په واده کې چې دی د فلانې کار ونه کړو، فلانې کار یې ونه کړلو، نکریزې ونه کړلې او تلل راتلل ونه شو، خلکو ته ډېرو خلکو ته وینا ونه کړله. دا بیا د خلکو نه. اوس زموږ او ستاسو په نکاح کې سوچ دا نه وي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې النکاح من سنتي، نکاح دا زما سنت طریقه ده. نکاح د څه لپاره کولی شي؟ د دې دپاره چې دا انسان پې د ګناه نه بچ شي، دا بنده دا د ګناه نه بچ شي، د نظر حفاظت وشي او د الله جل جلاله صحیح بنده جوړ شي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحیح امتی جوړ شي. نکاح کول دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټولو پیغمبرانو سنت طریقه ده. خو نن موږ په هغې کې څه کوو چې څه زموږ او ستاسو زړه غواړي، څه زموږ او ستاسو زړه غواړي. بیا څه وایي؟ وایي دا خو زما د زوی کې د چا څه کار دی، دې کې د ملا صاحب څه کار دی، او دې کې د مفتي صاحب څه کار دی، او دې کې د نورو خلکو څه کار دی. زموږ یو استاد هغه وایي یو کس ما ته رالو چې یاره چې زه مور رالېږلی ما او زما واده دی، نو مور راته وایي چې لاړ شه د مفتي صاحب نه تپوس وکړه چې زه خپل واده په څه طریقه باندې وکړم، چې کومه طریقه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړې ده، صحابو کړې ده او خوښه طریقه ده په شریعت کې ما ته هغه وښیه. وایي ما ورته وایي طریقه مې ورته وښودله چې د ډېر اسراف نه پکې ځان ساته او په روټۍ کې چې دی نو د غریب او د مالداره یو شان خیال وساته. داسې نه چې مالداره ته یو شان روټۍ او غریب ته چې دی نو بل شان روټۍ، یا مالداره را وغواړې او غریب پکې پرېږدي. د مخ ملازې کار مه کوه په دې نیت باندې نه چې د خلکو ته ځکه روټۍ کومه د دې لپاره چې سبا راته چې فلانې ډېره ښه روټۍ کړې، د اوس موافق روټۍ وکړه او د ډېر قصو پیسو نه پکې ځان وساته. وایي چې ټیک واپس لاړو نو مور را لېږلی مو او بیا ورپسې جواب را ولېږه په بل کس باندې، هغه واپس رانغی او چې مفتي صاحب ته وایي چې زما زوی دی نو ستا پکې څه کار دی؟ نو ما ورته وایي چې ما خو دپسې څوک نه دي درلېږلي، جواب تاسو را لېږلی و چې زما زوی ته طریقه وښایه چې واده څنګه وکړمه. و دا خو زما خوښه ده، که زه پکې چې دی نو ډامان راولم، که زه پکې چې دی نو
ګانې بجانې چې دی نو هغه خلکو ته اورم دی که ستا ویل ما ورته وایي چې زما خو داسې نه دي ویلي خو تاسو تپوس وکړلو ما در د هغې موافق جواب درکړلو اوس مخې ته خبره ستاسو نه نو زما عزتمندو موږ بیا د معاشرې نه چې دی نو متاثره یو د خپلو خپلوانو نه متاثره یو د خپلو زنانو نه متاثره یو د مفتي صاحب در یو ځای ما سره موږ یو روټۍ ته لاړو یو ځل نو په هغه روټۍ کې د مخکې نه خو موږ ته پته نه وه چېرې په دې کې دا مسله ده خو هغه کس ډېر زیات 2 ځله یو ځل یې ټلیفون وکړو یو ځل چې دی نو کارډ را ولېږلو ما د ټول ملګري ځان سره کړو موږ روټۍ ته لاړو چې هلته ورسېدلو نو په هغې کې ډېر ناشنا حالات و ګانې بجانې پکې رېږېدلې وې موږ ډېر ټولو ملګرو کس ته وې چې لاړ شه دې ته بیا خو یې بند مه کړو خو لیکن یو کس نه ما پکې تپوس وکړو یاره چې په دې باندې په زنانو زموږ وس نه رسي په دې زنانو باندې دا د زنانو په خوا کې لګېدلی دی سړو ته نه و صرف زنانو ته لګېدلی په شادي حال کې وایي په دې باندې زموږ چې دی نو اوس طاقت نه راځي 2-3 کسانو ته موږ وویل چې که دا نه شي موږ لاړ شو له دې ځای نه خو چونکې تاسو ډېر اصرار کړی دی موږ راغلي یو او اوس تاسو دا حالت دی که د مخکې نه موږ ته دا پته موږ دې روټۍ ته نه راتللو نو زما عزتمندو بیا موږ څه وایي وایي دا زموږ په دې زنانو باندې لاس نه رسي ولې د مخکې نه موږ تاسو خپل زنانه نه راجمع کوو په کور کې ولې موږ تاسو مشوره نه کوو چې موږ او تاسو چې دی نو خپل خور لور رخصتو په څه طریقه باندې رخصت کو او زما په کمې کې کامیابي ده نو زما عزتمندو د دې 3 شیزونو نه نن موږ او تاسو چې دی نو ډېر متاثره یو او دا زموږ او تاسو ازلي دشمنان دي دا زموږ او تاسو کامیابي هغه نه غواړي نفس همیشه دپاره انسان وي دا چې زما غلام وي چې زه څه ویمه انسان دې دا کوي شیطان وي انسان دې همیشه دپاره چې دی نو زما غلام ما تحت وي چې زه ورته کومه ګناه ښیم چې هغه ګناه کوي او دغه رنګې معاشره وي چې زه څه ویمه انسان دی خو لیکن موږ او تاسو د دې دپاره دنیا ته نه یو راغلي موږ او تاسو د دې 3 شیزونو دپاره مقابلې له راغلي یو هر هغه انسان نن په دنیا کې کامیاب دی چې هغه خپل نفس کنټرول کړو هغه په خپل نفس باندې خپکې خوستله او دا یې چې دی نو دبا وکړو چې نفسه ته زما دشمن ته چې کومه کارونه زما نه غواړې زه دا نه کومه